ټولو ملګرو ته را اختر مبارکي او دا څو شعرونه تاسو ته زه په تا زغملی نه شم د چا سترګې زه په تا زغملی نه شم د چا سترګې زه په دې عقله ډېر شوم یمه جانانه که مې غواړې او که نه غواړې نیازکه دا مې واوره ستا په نوم یمه جانانه اوس دا وایي چې زه به څه پوهېږم ما له څه راځي زه په څه پوهېږم ما له څه راځي ستا په شان بانې خو ما له نه راځي تا له چې درځمه بانې جوړې کړم تا نه چې راځمه بانه نه راځي ټپه هنده و د غزل کافر دی ټپه هنده و د غزل کافر دی د پښتو ژبې هر متل کافر دی نن یې په دار کړه مقدس افسانه نن یې په دار کړه مقدس افسانه سبا به وایي چې ناول کافر دی او خپل رنجیت سنګ د نصاب حصه کړه خپل رنجیت سنګ د نصاب حصه کړه زما د خاورې هله تل کافر دی او زه دلیلونه د قرآن ورکوم دلیلونه د قرآن ورکوم او هغه وایي دا پاگل کافر دی او ای حمزوي فتوې نه ځان وساته ای حمزوي فتوې نه ځان وساته ستا دا بیان خو مکمل کافر دی اب د خوله کې هم ترېنه توبې وباسي داسې څوک نشته چې دا شیخ له میکه دې وباسي احرام چې وتړي تصویر به د کعبې وباسي احرام چې وتړي تصویر به د کعبې وباسي دا بعضې خلک صرف ډېره له جامې وباسي او که چېرې مړ وم نو دښمن زما په لاش خبر کړئ زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي که چېرې مړ وم نو دښمن زما په لاش خبر کړئ زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي او دلته کې هر سړی کافر دی او دوزخ ته به ځي دلته کې هر سړی کافر دی او دوزخ ته به ځي دلته کې هر سړی مولا دی او فتوې وباسي او دغه غلام ابن غلام درمانه مې ویښوه دغه غلام ابن غلام درمانه مې ویښوه دې کې څوک نشته چې خبره به د خولې وباسي ځان وړوکی که چې ژوند دې ښه تېرېږي ځان وړوکی که چې ژوند دې ښه تېرېږي خوشحالي که نه وي غم ته خوشحالېږه په هر حال کې د ژوندون نه مزې اخله د ماشوم په شانتې مم ته خوشحالېږه د زړه زخم په ایمان خبرې وکړي د زړه زخم په ایمان خبرې وکړي زما د زړه زخم په ایمان خبرې وکړي نن زما سره جانان خبرې وکړي چې د روغې نه خبر شو نو راکې شو نن په نیمه شپه باران خبرې وکړي